ظلم یوازې دا نه دی چې د مقابل لوري مال غصب شي یا هغه ووژل شي یا په یو بل چا باندې زیاتی وشي، که هغه رقم زیاتی وي نو یوازې ظلم دا نه دی، بلکې ستر ظلم دا دی چې یو څوک په خپل ځان باندې ظلم کوي. دا په دې معنی مثلا که زه محصل یم، د تحصیل په دوره کې مطالعه نه کوم، پوهنتون ته نه ځمه یا مدرسې ته نه ځمه، نو دا په دې معنی ده چې په خپل ځان باندې ظلم کوم. که چیرته یو بزګر کروندې ته نه ځي او هلته کار نه کوي، دا په دې معنی ده چې په خپل ځان باندې ظلم کوي. همداشان که یو څوک یو منصب لري او له هغه ځایه څخه له خپل قدرت څخه صحیح ګټه نه اخلي، نو دا په دې معنی چې په خپل ځان باندې ظلم کوي. په ټوله کې د ظلم معنا دا ده چې الله عز وجل چې انسان د کوم مقصد لپاره پیدا کړی دی، انسان د هغه مقصد لپاره کار ونه کړي، د ټولنې لپاره خدمت ونه کړي، دا په دې معنا ده چې انسان په خپل ځان باندې ظلم کړی دی.